السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته قدرمنو کتونکو په دې هیله امید چې ټول به روغ جوړ او د صحت په جامه بیاست. قدرمنو کتونکو په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته داسې یو اپلیکیشن ښایم چې د هغې په وسیله تاسو کولی شئ چې کله هم تاسو د یو کس نمبر په هغې کې انټر کوئ نو د هغې په وسیله تاسو کولی شئ چې د هغې کس فیسبوک، د هغې کس میسنجر او د هغې کس تصویر، کوم تصویر چې هغه په سوشل میډیا کې ورکړی وي هغه په اسانۍ سره پیدا کړي. بالکل دوستانو داسې اپلیکیشن دی چې کله هم د یو چا نمبر ورکړي نو د هغې ټول معلومات به ستاسو مخې ته پروت وي. خو ویډیو را سره دوستانو تر اخره وګورئ. دوستانو د ویډیو په نوم باندې به کلیک کې ډسکرپشن ته به لاړ شئ. لاندې په ډسکرپشن کې ما یو لینک ورکړی دی، اپلیکیشن به انسټال کړئ. چې کله هم تاسو اپلیکیشن انسټال کړئ اپلیکیشن به تاسو خلاص کړئ. دوستانو اپلیکیشن چې کله هم تاسو خلاص کړئ نو تاسو نه به څه پرمیشن غواړي، اجازه غواړي، هغه به تاسو ورکړئ. چې کله هم تاسو هغه پرمیشن اجازه خپل نمبر به ورکړئ، کوم نمبر چې تاسو په موبایل کې دغه نمبر به ورکړئ. بیا به تاسو ته ټلیفون راځي دغه کمپنۍ د خوا نه، بیا به تاسو ته یو څه نمبر ښیي، هغه نمبر به تاسو انټر کړئ، د هغې نه پس به تاسو دلته راشئ. نو دوستانو دا هغه نمونه دي، هغه کسان دي چې د هغې نه فیسبوک نشته دی. دوستانو په دې کې هغه نمبر ما سره دی چې په دې کې اکثر ملګري چې دي نمبر په دې کې نشته دی. د ټولو نه مخکې به تاسو د چا نمبر چې غواړئ د هغې معلومات ترلاسه کړئ چې یاره دا فیسبوک لري، دا وټساپ لري، دا ویبر لري که نه لري، دا کوم تصویر یوز کوي، نو هغه به تاسو خپل کنټیکټ کې سیو کړئ. د سیو نه پس به هغه معلومات تاسو ته دلته راشي. د مثال په طور دوستانو ګورئ ته په دې کلیک کوم، دلته ګورئ تاسو ته راغی ټلیفون کنټیکټ کې هم شته دی، د هلک فیسبوک هم شته دی او د دې وټساپ هم شته دی. که همداسې په دې باندې زه کلیک کوم ګورئ د وټساپ هم شته دی، فیسبوک هم شته دی او دا یې تصویر دی. که هم دې کې ګورئ دا وایي وټساپ نشته دی، وټساپ یې شته دی خو فیسبوک یې نشته دی. همداسې دا هم وټساپ لري، دا وګورئ دا هم وټساپ لري، دا هم لري، دا هم لري، خو ګوره بیا دا وټساپ نه لري، دا وټساپ نه لري. همداسې دا وګورئ دوستانو تاسو ته ښکاري دا وټساپ لري. نو تاسو کولی شئ چې ډېر زر د هغې کس معلومات د دې اپ په ذریعه وکولی شئ. نو دوستانو دا نننۍ ویډیو که چېرته خوښه شوې مو در سره لایک یې کړئ او د خپلو دوستانو سره یې شیر کړئ. تر بیا بلې ویډیو د الله په امان په دعاګانو کې مې یاد ساتئ.